حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی یہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په جنت کې داسې یو ونه ده چې د هغې د سوري لاندې یو سړی 100 کاله مزل وکړي بیا به هم هغه سوری ختم نشي. او په جنت کې د یو کوړې په اندازه کمان چې ورته کوړه د هغې په اندازه ځای چې دی هغه د ټولو کائناتو نه بهتر او افضل دی چې کوم څیزونه باندې مر راخیږي هغه ټولو نه او بهتر دی. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې جنت نعمتونه داسې اعلی نعمتونه دي چې یوه ونه او د هغې لاندې چې سوری دی د هغه سوري لاندې چې ته 100 کاله مزل وکړې سوری به ختم نشي. او بیا فرمایي چې یو کوړې په اندازه ځمکه د جنت دا د ټولو کائناتو نه چې مر راخیږي او په څونه څیزونو باندې مر لګیږي هغه ټولو نه بهتر دی. نو محترم مسلمانانو ورونو، دا د جنت نعمتونه دي، دا حاصلیږي په نیکو اعمالو سره. ځان د ګناهونو نه بچ کو، معصیاتو نه ځان بچ کو، که ګناه رانه شوي الله ته توبه وباسو، رجوع وله وکړو او نیک اعمال وکړو، د ښو خلکو سره ناسته پاسته وکړو، د غلطو خلکو نه ځان وساتو. دا نیک اعمال دي په دنیا کې، خصوصا 5 وخته مونځ پابندۍ سره وکړو، جمع سره وکړو، نو دغه ثوابونه به الله جل شانه مونږ ته په آخرت کې راکوي. او دا د جنت نعمتونه دا ټول په نیکو اعمالو سره حاصلیږي او د الله په فضل سره حاصلیږي. د دې وجې نه هر وخت الله ته سوال کول پکار دي چې الله زما دا ناقص عبادت پوره کړي او ما ته په جنت کې دغه نعمتونه را نصیب کړي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.